کرکټ د مینې، یووالي، اتفاق او اتحاد د دې ترڅنګ د هیوادونو ترمنځ د هر ډول ژبني، قومي او تعصبي ستونزو د له منځه وړلو یو بهترینه لار. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په 2024 نړیوال جام کې ترسره کیدونکې لوبه به له کومو ولولو، احساساتو او غبرګونونو څخه برخمنه وي. السلام علیکم. ACA افغان کرکټ اسوسییشن ته ښه راغلاست. ټاکل شوې ده په 2024 نړیوال جام کې د مهالوېش له مخې په نیویارک یعنې د امریکا په ښار کې د جون په 9مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ یوه داسې لوبه ترسره شي چې په یقیني ډول به د ډېرو مینوالو او په نړیواله سطحه باندې د لیدونکو څخه برخمنه وي. دا هغه لوبه ده چې نورو لوبو ته او د کرکټ د تاریخچې کتلو ته په نظر کې نیولو سره نه تنها په آسیایي یعنې یوازې پاکستان او هندوستان بلکې په نړیواله سطحه له ځان سره غبرګونونه، احساسات او د مینوالو یو زیاته غټه ټولګه له ځان سره لري. دا چې کومه لوبډله به ګټونکې وي، کومه لوبډله به بایلونکې لوبډله وي، د ګټونکې لوبډلې د قوت نقطې څه دي او هغه څه کیدلی شي چې یوه لوبډله د بلې په وړاندې برتره ښیي. په دغه معلوماتي کڅوړه کې موږ او تاسو ټول په دغه موضوعاتو باندې خبر شو. د راپورونو پر اساس په امریکا نیویارک کې د هغه لوبغالی چې د پاکستان او هندوستان د ګروپ پړاو د لوبې کوربه به وي له بشپړ امنیتي تدابیرو څخه برخمن شوی او لا هم برخمن کیږي. خو اوس مهمه پوښتنه دغه ده چې ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تل لوبه له دغه ډول احساساتو څخه برخمنه وي. د معلوماتو پر اساس د تاریخ په اوږدو کې د هر ډول سیاسي، جغرافیوي او سیاسي تضادونو او منازعاتو له امله دغه دوه هیوادونه تل په تضاد کې دي چې له امله اوس سپورت او ورزش هم اغیزمن کړی. که د دواړو لوبډلو تاریخچو ته راشو، هندوستاني لوبډلې د کرکټ په تاریخ کې 15 ځله د کرکټ د سترو ورزشي دورو یا ټورنمنټونو ګټونکې لوبډله شوې ده. نوموړې لوبډلې 2 ځله 50 اوریز نړیوال جام، 1 ځل 20 اوریز او 2 ځله چمپیون ټرافي ګټلې ده. پاکستان به دغه کارنامه 3 ځلې کړې ده چې 1 ځل 50 اوریز، 1 ځل 20 اوریز او 1 ځل هم چمپیون ټرافي په خپل نوم باندې ثبت کړې او ګټلې ده. خو بلې خواته هندوستاني لوبډله د 2024 نړیوال جام لپاره د چمتووالي په مخه تازه له IPL یا د خپل کورني لیګ له لوبو څخه راغلې ده. د دوی په ترکیب کې داسې لوبغاړي شتون لري چې په همدغه دوره IPL کې سریزه جوړونکي وو لکه روهیت شرما، یشسوی جیسوال، خپله ویرات کوهلي او داسې نور لوبغاړي چې ښه کارکردګي یې کړې وه او د هندوستان د نړیوال جام په اصلي نوملړ کې شامل شوي وو. خو بلې خواته پاکستاني لوبډله د خپل کرکټ په تاریخ کې د تیزې توپ اچونې که په اوس وخت کې وي او که پخوا کې مشهوره وه. دوی د نړیوال جام لپاره په خپل نوملړ کې 15 تیز توپ اچوونکي شامل کړي دي چې دا د دوی د قوت پر ټکي باندې دلالت کوي. خو هغه څه چې پاکستاني لوبډله په نړیواله کچه باندې کمزوره معرفي کوي د دوی د پخوانیو لوبغاړو بد لیدلوری او بدبیني نظر خپلې لوبډلې ته ده. ځکه چې کامران اکمل هم په یوه وینا کې چې ترې پوښتل شوي وو کومه لوبډله به په 2023 نړیوال جام کې ګټونکې وي، نو ده په یقین سره هندوستاني لوبډلې ته اشاره کړې وه چې په خپله پاکستان کې هم پراخ مخالف غبرګونونه له ځان سره لرل. د کرکټ د مینوال لپاره بل ښه خبر دا کیدلی شي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه چې په 2021 نړیوال جام کې ترسره شوه یو نړیوال ریکارډ د کرکټ په تاریخچه کې ثبت کړ. هغه دا چې دغه لوبې 168 میلیونه څارونکي یا لیدونکي په حال حاضر کې لرل. دا هغه څه وو چې نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې دغه لوبه نه تنها په پاکستان او هندوستان کې بلکې په نړیواله سطحه باندې لیدونکي له ځان سره لري.